تانه وروستو به په سر راټولېده، وینې وینې زړه مې نه راټولېده. منیر صاحب بدنیتي به د عروج په انتها وه چې به چېرته پښتانه راټولېده. بدنیتي به د عروج په انتها وه چې به چېرته پښتانه راټولېده. یا په دې ښار کې ضمیر د وخت غلام و، یا په دې ښار کې ړانده راټولېده. نیازک صاحب د اسرار ډاکټر خبره ما کې سو، ډاکټر اسرار صاحب د اسرار ډاکټر خبره ما کې سو چې مې غوښو ته وینه راټولېده. عبید جان په داسې خلکو کې ګویا و چې به چېرته کې کاڼه راټولېده. هغه به څنګه د فطرت له ښکلا خوند اخلي چې د مزدور وجود په بیه ځان له ژوند اخلي. عبید ملنګ به د مرګي په خوب وده پروت وي چې اوبه شوي پرهرونه یې پیوند اخلي. او شعرونه دي چې په علم او هنر کې چې ناکام پاتې کیږي، په دې سیاله نړۍ کې هغه قام پاتې کیږي. دا دور د پیسې دی په مطلب باندې نظر وي، نو ځکه محبت له خپل مرام پاتې کیږي. زما له غریبۍ نه چې خبر شي نو بدل شي، بلا یاران زما نه ګام په ګام پاتې کیږي. زما د غریبۍ نه چې خبر شي نو بدل شي، بلا یاران زما نه ګام په ګام پاتې کیږي. نو اوس هم چې د ښکلو په محفل باندې ورځمه زړګی پکې زما نه سریام پاتې کیږي. او چې چاله یې د سر په تاوان غږ راپورته کړی، عبید په هغه خلکو کې ګمنام پاتې کیږي. یو څو شعرونه نور چې ویښ یم خوب نه وي آرام نه کیږي، یاد سره دې بالکل ناکام نه کیږي. دلته چاته مه وایه چې خوښ مې، دلته د جذبو احترام نه کیږي. کومې بدبختۍ د ولس وجاړم، کومه تجربه مې په قام نه کیږي. کومې بدبختۍ د ولس وجاړم، کومه تجربه مې په قام نه کیږي. سیده یم صفا صفا غږېږمه، ما نه د هندوانو رام رام نه کیږي. اوس حالات خراب دي ښه وختي راځم، اوس رانه شوخي په ماښام نه کیږي. ستا له وجې ستا د لیوني عبید څنګه به قیسې د بدنام نه کیږي. شعرونه دي چې د زمانې ټګي چې زور راکړي، زر راته خپل اخلاص پیغور راکړي. د زمانې ټګي چې زور راکړي، زر راته خپل اخلاص پیغور راکړي. وخت زما سره حساب نه کوي، وخت زما د وینو پور راکړي. وخت زما سره حساب نه کوي، وخت زما د وینو پور راکړي. او که د دې خلکو په ما لاس برشي، والله که خپله برخه ګور راکړي. که د دې خلکو په ما لاس برشي، والله که خپله برخه ګور راکړي. قسمت د دومره مهربانه شي بس چې د یو چا په زړه کې کور راکړي. داسې څوک نشته دی عبید ملنګه چې مې خاموشه ژوند له شور راکړي. همهغه خلک خپلو وسایلو کې محتاج وو، د چا چې به وطن کې زمرود پیدا کېده. رقیبه ته به ماته په یوه خبره ګران وې، زما او ستا په خیال کې توارد پیدا کېده. قدرت به په دې ښار کې یو خلیل پیدا کوو چې دې ښار کې به کله یو نمرود پیدا کېده. په دې ښار کې به څنګه امنیت سنګسارېده، په دې ښار کې به ځکه امنیت سنګسارېده، په دې ښار کې به ځکه امنیت سنګسارېده. عبیده په دې ښار کې به بارود پیدا کېده. او شعرونه دي چې دا زړه مې تر مرۍ پورې راډک دی زندګۍ، مړ کېږمه په ځان باندې مې شک دی زندګۍ. حساس یم د ژوند په خوږو هډو پوهه نه شوم، دا زړه مې د شیشې غوندې نازک دی زندګۍ. وحشت مې پرمختیا له په مرۍ ګوتې ښودي، حالاتو مې په سر ایښی ټوپک دی زندګۍ. پښتون خو په تاریخ کې داسې نه و دا چې دی، دا ولې د خپل ځانه بې درک دی زندګۍ. عبید ملنګه منمه چې خدای روزي رسان دی، بیا ولې د معاش تمه سټک دی زندګۍ. هر یو ښکلی لکه بت ته سومنات شي، چې جانان یې کړمه مینه پکې قات شي. د حساس ضمیر خاون یم صاحبه، په وړه وړه خبره مې زړه مات شي. د دنیا د چارو لاس کله وکاږي چې د ښې بدې نه وځي د جومات شي. مونږ بېوسه یو د مینې کمی نشته، دا زمونږ قسمتونه دې میراث شي. د دنیا د چارو لاس کله وکاږي چې د ښې بدې نه وځي د جومات شي. مونږ بېوسه یو د مینې کمی نشته، دا زمونږ قسمتونه دې میراث شي. چې مین شي نو د لا د باده وځي، د چینار په شان سړی وي خو رامات شي. ستا د حسن په موضوع چې لیکل کیږي کنایې شي، توضیحات شي، تشبیهات شي. په مودو پس سترګې یخې زړه ټکور شي، په مودو پس چې نصیب یو ملاقات شي. عبید جانه چې د قام د غم خلاص شي، او بیا ژوند ته را جوړېږي نو پات شي. او اخرنی څو شعرونه چې ولې د ژوند په حقیقت باندې نقاب پروت دی، ولې انصاف د سرو سکروټو په دریا پروت دی، ولې د غیرو په نصاب کې د ژوند راز کتی شي، ولې په تاخ کې د قرآن غوندې کتاب پروت دی، ولې د غیرو په نصاب کې د ژوند راز کتی شي. مننه. ولې د غیرو په نصاب کې د ژوند راز کتی شي، ولې په تاخ کې د قرآن غوندې کتاب پروت دی،
ولې ضمیر د بې ضمیر وزاله نه کوي ولې د هر حساس د روح وجود سرا پروت دی ولې زه دومره بې هنره یم مطربه یاره ولې په خوا کې مې خپه خپه ربا پروت دی ولې عبید ملنګ د یار په زړه کې نه ځایږي ولې په زړه کې رقیب خانه خراب پروت دی